بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه و نیکې هیلې. نن موږ تاسې بل فرمول لرو د سم په سیریز کې سم پروډکټ. د دې استعمال څنګه دی؟ ملګرو موږ تاسو سره د یو ټیبل موجود دی. په دې کې د اپل ټي وي موږ 10 دانې خرڅ کړي دي. د یو دانې قیمت چې دی 15,000 دی. د سونی موبایل 23 دانې هم خرڅ کړي 12,000 قیمت دی. دا ټول موږ دلته ټوټل کوو. سره هغه مې ټوټل کوو، موږ لیکو مساوي ښه وبخئ. دلته سم کار نه ورکوي. دلته موږ 10 کوانټیټي ده، یعنې 10 تلویزیون هم خرڅ کړي، یو 15,000 دی. نو موږ لیکو مساوي 10 ضرب 15,000 انټر. څو شو؟ 1.5 لک. دا موږ تاسې لاندې ډریګ کوو یا کشوي. موږ ته ټول هر یو ټوټل راوباسه. 4,50,000 روپۍ موږ د توشیبا ټي وي خرڅ کړي، 15 دانې دي، د هر یو قیمت 13,000 روپۍ دی. ښه دا موږ پیدا کړه. اوس موږ دا سب ټوټل کوو. سب ټوټل څه معنی؟ یعنې دا ټول موږ ته راجمع کړه، دلته مجموعه راوباسه. مجموعه خامخا موږ تاسې دا ټوله سودا کړې ده. په یو میاشت کې مو خپل دکان کې یا خپل کاروبار کې مو دا خرڅ کړي دي. اوس د دې مکمل ټوټل خو به موږ راباسو. نو دا څنګه کوو؟ مکمل ټوټل دپاره موږ سم قوس شروع. دلته د لیکلو رنګ سپین دی. زه به اول د لیکلو رنګ تغییر کړم چې دلته لیکل موږ ته ښکاره شي تور. زه لیکم مساوي سم قوس شروع. دا ټول انتخابومه، قوس بندوم انټر. موږ ته راوباسته چې مکمل ټوله سودا چې موږ کړې ده هغه د 100 روپۍ ده. هغه د 14,068 ده. ګوره دا څومره اوږده طریقه شو. یو ځل به موږ د دې سم راباسو، بیا به دا دلته څنګه کوو؟ ټول به جمع کوو. موږ ته به ټوټل څنګه کیږي؟ راوځي به. خو که چیرې اوس موږ داسې وکړو چې د سم پروډکټ په واسطه باندې موږ وغواړو چې دغه ټوله دونه خپلو منځونو کې ضرب شي، ډایرکټ موږ ته څه وکړي؟ ټوټل راوباسي. نو موږ څه کوو؟ مساوي لیکو. دا ساحه لیکل هم سپین دي، دا به تور کم او دا رنګ به داسې زیړ کړو. موږ به راشو مساوي سم پروډکټ. موږ ته وایي ارې 1. ارې 1 څخه مطلب دا دی کوانټیټي ټوله انتخاب کا، بیا کاما، بیا موږ ته وایي ارې 2 پرایس ټول انتخاب کا او قوس بند کا، انټر کا. دا وګوره موږ ته ډایرکټ دا ټوله د دونه خپلو منځونو کې ضرب کړه چې 14,000 وبخئ څومره شول؟ 14,68,000 روپۍ. دا ټول څنګه شول؟ ټوټل د دې راووته. دې ته سم پروډکټ ویل کیږي. یعنی یو ځل د خپله د دونه په خپلو منځونو کې ضرب شول او بیا دا ټول سم شول. پروډکټ څخه مطلب دی یعنې خپلو منځونو کې 10 په 15,000 کې ضرب شول، 1.5 لک شو، همداسې تر اخره پورې. او بیا دا خپلو منځونو کې څنګه شول؟ جمع شول. بیا موږ ته د هغې نتیجه ډایرکټ راووته. یعنې دغه کار چې موږ په 2 سټیپونو کې کوو، په 2 مرحلو کې هم کوو. یو ځل مو دا ټوټل کوو، بیا مو هغه سم کوو. یعنې لومړی مو دا د دونه خپلو منځونو کې کوانټیټي مو پرایس کې ضربوله او بیا مو هغه ټول سم کول، جمع کول مو هغه په یو ځل موږ ته په لاس باندې راغله د سم پروډکټ په واسطه باندې.